السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. آمين. إن شاء الله ننب سورة أعراف آيت نمبر شپږ پنځوسم وایو. الله تعالی دی وینا حق ادا کولو توفیق ما ته راکړي چې زه د قرآن کریم د الفاظو د معنی د ترجمې او بیا د دې متعلقه احکامات په دې لږ وخت کې د الله بیا برکت واچوي او بیا د موږ تاسو ټول په دې باندې پوهېږي او الله د عمل کولو توفیق راکړي. آمین. شاطني آیتونو کې الله تعالی خپل صفتونه بیان کړل چې د ځمکو او اسمان ما پیدا کړي دي او نور سترګه او سپوږمۍ او ستوري او ټول د الله د حکم تابعدار دي او الله برکت ول ذات دی. بیا موږ ته الله وویل چې تاسو الله نه وغواړئ عاجزي سره وغواړئ او پټ پټ وغواړئ او الله زیاتی کوونکو سره مینه نه کوي. اوس د الله تعالی مزید احکامات دي. دا آیت هم د ژوند د تیرولو ټول زندگی باندې محیط ده. دا آیت ټول زندگی په دې کې پراته ده. په دې آیت کې الله دې په دې لږ وخت کې برکت او ماته د الله طاقت راکړي چې او توفیق د الله راکړي چې بیان وکړلی شم او بیا دې موږ تاسو ټول په دې پوهې کې الله دې عمل کولو توفیق راکړي. آمین ثم آمین. الله فرمایي ولا تفسدوا او تاسو فساد مکوئ فی الارض پس مکه کې بعد اصلاحها ورستو د اصلاح د ځمکې نه ځمکه مه ورانوئ د جوړښت نه بعد ودعوه او راو غواړئ اغا یعنی دعا وکئ الله نه خوفا یرا یعنی په یرا وطمع او په تمه یعنی تمه زړه کې وساتئ. ان بشک رحمت الله رحمت د الله قریب نږدې ده من المحسنین د احسان کوونکو د نیکی کوونکو. الله فرمایي ولا تفسدوا فساد مکوئ. فساد لفظي معنی بیګاړ ورانول ورانه مکوئ او کله مکوئ کله چې اصلاح وشي. نو عزتمندو خود توجه سره واورئ. دنیا پیدایش د دنیا د انسانیت د آدم علیه السلام او د حوا علیه السلام دا ابتدا د نبوت نشوي ده. الله پیغمبر پیدا کړی دی اول او بیا پیغمبر زمکه ته راغلی به حیثیت پیغمبر او بیا دغه عقیده او سوچ او فکر د الله تعالی ذات سره د هغه تعلق او پیژندګلنه الله ورته جنت مو خودو او د شیطان طریقې ورته خودي. نو دلته نه اصلاح شروع شو. شیطان لګ کوشش وکړو د بګاړ د هغه انجام الله تعالی او خودو چې که تاسو د شیطان اطاعت کوئ نو بګاړ به پیدا کیږي. تاسو به بګاړ نه پیدا کوئ په ځمکه کې. او د دې ډېر مصداقات دي. ډېر لمبه چوړه دا خبره ده خو الله دې وکړي چې موږ سره صدر نصیب کړي. ټول نه اول خبره انسان خپل ځان یعنی تاسو خپل ځان مخې ته کوي. خپل نوم والی خپل ځان ته توجه کوي. لکه تاسو کې مثلا یو کس عبدالله عبدالرحمن وغیره څه چې دی الله مې عزتونه نصیب کا. زه الله پیدا وکړم. زه الله یو مقصد د پاره پیدا کړم. ما نه الله تعالی یو کار ذمہ داری راکړې ده او دغه په پوښتنه کوي. هغه کار د پاره لومبنی شرط ازما عقیده ده او هغه عقیده به د توحید وي یعنی د الله تعالی پیژندګلنه او د الله خبره منل او الله سره به شریک نه کوي کنه بیګاړ به پیدا کی. ته کجې شی الله جوړ کړی دی او الله خود له چې داسې به کوي او داسې به نه کوي. نو چې دغه مخالفت کې کوي نو بیګاړ پیدا کیږي. الله تعالی انسان ته څومره صلاحیتونه چې ورکړي دي دا به د الله تعالی د ذات نه د الله تعالی د احکاماتو بیا د الله تعالی چې څومره صفات دي دا به د هغې مناسبت سره زندگی تیروي. الله فرمایي شرک به نه کوئ کنه بیګاړ به پیدا کیږي. الله فرمایي منافقت به نه کوئ کنه بیګاړ به پیدا کیږي. الله فرمایي
یعنی څومره چې نظامونه دي، که سیاسي نظام، که سماجی نظام، که معاشرتی نظام، که اقتصادي نظام، که خاندانی نظام، که ملکی نظام، څه چې د دنیا کې څه چې الله تعالی سره دي دا به د الله تعالی په حکم باندې وي، نو بیا به دا ټیک وي، او که هغه نه مني دا به بګاړي. سیستم نظام اول نظام دی، دا به بګاړي. د قرآن کریم احکامات راواړوه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی نه ځان پوی کا، بیا به ته پوه شي چې دا څنګه دي. بیا لکه تاسو مثلا موږ به یو څو نظامونه راواخلو. الله تعالی د زندگی تیرولو دپاره موږ ته چې کوم معاشي نظام را کړی دی دا د زکات او صدقاتو په بنیاد باندې دی. سره د دې چې موږ ته ویلي دي پیسې وګټئ، کاروبار وکئ، اول حق د خپلې ښځې بچي د مور او پلار د دی دی، په هغې کې صدقې هم کوئ، په هغې کې تاسو ورکول کوئ زکات کې، نو مال به مو نه کمیږي. الله ویلي دي زه تاسو ته هغه دوباره در کوم، 2 چندې در کوم، 10 چندې در کوم، او یا چند 100 چندې در کوم. دې بنیاد باندې به معاشي نظام وي. اوس زمونږ معاشي نظام وګوره سودي نظام دی، په هغې کې دوکه ده. تاسو بازار ته لاړ شئ، تاسو وګورئ موږ څومره دوکې کوو. داسې دکاندار ته نشي ورتلی چې ته پې یارېږې نه چې دا دوکه نه کوي، او تقریبا داسې دکاندار نشته. بعضې خلک وایي چې هغه دوکه نه کوي، دوکه به کوي. که کساب دی غوښه به یې وړاندې کړي، روا به خوري، تا ته به هغه یو طرف ښیي بل طرف یې نه ښیي. ټماټر والا به یو طرف ښیي بل طرف به نه ښیي. بهرحال داسې دا ټول. نو دا د الله نظام نه دی، نو ځکه زموږ معاش بګاړ دی. سیاسي نظام الله موږ ته ښودلی دی، حاکمیت به د الله تعالی، فیصله به د الله تعالی، ولله الحکم ولله الامر، د الله قرآن کریم کې ویلي فیصله به د الله وي. او دلته څه دي؟ فیصله به د اکثریت وي، او هغه اکثریت دپاره به موږ خپلو کې په جنګ یو. څوک به د اسلام په اندس خو نه ده که نه چې موږ صرف بېدینه خلکو سره مقابله ده. لږ مسلمانانو چې موږ خپلو کې مقابلې کوو. تاسو د پاکستان تنظیمونه وکړئ، اسلامي تنظیمونه چې ځان باندې اسلام یې ایښودی دی. اسلام نشته، خو بهرحال دوی په ځان باندې نومونه خو ایښودي دي. نو جګړه ده. الله تعالی فرمایي اتفاق، اتحاد، او د جګړه به تاسو دشمن سره وي، خپلو کې هغه نه کوئ، تنازع به نه اچوئ. سورې انفال کې الله تعالی فرمایي چې تاسو به کمزور شي، باد به مو وځي، سپک به شئ تاسو، شرمېده به شئ تاسو، مه کوئ داسې. همغه دي. نو موږ به سیاسي نظام داسې دی. زمونږ خانداني نظام مشرولي به د سړي وي. نو نن سبا خو سړي ډېر کم دي چې د هغې مشرولي ده. به هر حال چې هر څه ته ګورې بېګاړې څه دی؟ موږ خو نتایج ګورو که نه؟ موږ خو نتایج ګورو. نتایج نه، کم ځای نه چې بېګاړ دی هلته نه تاسو ګورئ، نتایج یې موږ ګورو. اوس نظام چېرته نه بېګاړ دی؟ نظام هلته نه بېګاړ. داسې ډېر مصداقات دي. لکه زه به تاسو ته کم مثال، دا امام موږ جماعت کې مخکې کو، موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو به سهار 2 رکعته کوئ. که موږ 3 کوو بیا قبلیږي، که موږ 4 کوو بیا قبلیږي نه. ولې؟ ځکه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلې شوي طریقې په خلاف دی، دا به نه کېږي. او که امام غلطي کوي موږ به ورته وایو صاحبه غلطي دې وکړه، مانځه کې به ورته وایو سبحان الله. او که بیا هغه سجده سهو ونه کړه یا اصلاح ونه کړه، نو چې مونځ وګرځي موږ ورته وایو صاحبه غلط کار دی وکړه، ته به بل مونځ وکړې بیا به وکړې. همداسې کوو که نه کوو؟ دا ضروري خبره ده، دا به خامخا کوو، که نه زموږ مونځونه قبلیږي نه. الله تعالی فرمایي بل چا نه به نه غواړئ. موږ په جوماتونو کې غټ لیکلي دي یا رسول الله او یا عبدالقادر جیلاني یا لوی ځوانه یا امریکې او یا فلانی او یا فلانی. دا نظام خراب دی. هر شي ته چې وګورئ هغه بېګار دی. زه تاسو ته یو 2 ساده مثالونه درکم چې ډېر ساده. الله قرآن کریم کې ابتدایي آیتونو کې الله تعالی فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې یا ایها المدثر، اے کمبلې کې پټ سړیا، یا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثيابک فطهر، کپڑے پاک ساته، پاک وسیګه. تشریح رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی ده. فرمایي صفائی د ایمان حصہ ده، اطهور شطر الایمان. لږ خو راشه که نه مونږ خو وګوره زمونږ بازارونه، زمونږ جوماتونه، زمونږ کمرې، زمونږ میزونه، زمونږ کرسیانې، زمونږ د کور ماحول ګند، زمونږ لارې ګند، چېرته چې ګند یا به زمونږ لارې کې پروت دي بېګار سخه پلیت. او الله وایي مه کوئ،
خو چې اوس هغه مونږ نه فالو کوو د الله حکم نه منو نتایج مخ دي. ټایفاید زمونږ دی، هیپاټایټس زمونږ دی او شوګر زمونږ دی، بچي زمونږ بیماران دي، ټوله ګندګي نتایج مونږ ګورو او په دې نه پوهېږو چې هغه بېګاړ کم ځای نه دی، بېګاړ کم ځای نه ده، بېګاړ کم ځای نه ده. په لارې کې روان اوسېږه چې لږه لاره بنده شي روډ نو موټرې دي یو نه بل په غلطې لارې، بل نه بل په غلطې لارې، بل نه بل په غلطې لارې، او پولیسو له غریبان په هغه تشتو باندې هم خوله وشلېږي او په چغو باندې هم هغه وشي، خو روډ همغسې به بند وي، یو نه به بل په غلطې لارې. دا بېګاړ دی. که چیرې یو دا ټریفک نظام مونږ بحیثیت مسلمان د بل پسې په خپل نمبر باندې ودرېږو، یقین پر ربوګه چې په روډ کې د پولیسو له ضرورت نشته، د ټریفک ضرورت نشته. نظام الله مونږ ته ښودلی دی خو مونږ یې نه کوو. ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها، فساد مه کوئ په ځمکه کې، فساد مه کوئ. همدغه رنګې بیا مقامي فساد ته راشئ، یو شی جوړ کړي دا به نه ورانوي، که دیوال دی که بل څه دی که بل څه دی، ها که هغه نه ښه کولی شي ټیک ده. یو ځای کې جومات جوړ دی او هغه څاڅي او چت یې ښه نه دی، دیوالونه یې ښه نه دي، اوس مونږ راجمع شو چې راځئ چې دا جومات وران کو چې بل جومات جوړ کو، جومات هم وران کو، پیسې نشته چې بل جوړ کو، نو خلک به څه وایي؟ یا ظالمانو ولې دې ورانوو؟ هومره مه ورانوه چې اول نه در سره قوت نه وي. که دا حکومتي نظام دی که بل نظام دی، بل نظام دی، دا به اول د جوړولو انتظام وکړي نو هغه نه بعد بیا ورانول کوه. مونږ ورانول اول کوو او جوړولو انتظام را سره نه، نه مو تربیت سته نه یې کولی. بهرحال دا یو اوږد تقریر دی، الله تعالی دې مونږ پوه کړي. نو بیا الله فرمایي ودعوه، هغه راوغواړئ، الله نه دعا وکئ، خوفا په یره و طمعا او په تمه. دا د عبادت دوه ستنې دي، دوه بنیادي ستنې دي. عبادت په دا طریقې سره یریږي به الله قبر عذاب را نشي، دنیا کې عذاب را نه کړي، ته رانه ناراضه نشي، ته رانه خفه نشي. تمه الله ته به ما ناراضي شي او ته به ما ته جنت راکړي او ته به ما خپل غېږ کې واخلې. الله دې همدغسې موږ سره وکړي. نو دې بنیاد باندې به ته دنیا کې مزل کوي، نه به دومره یارېږي چې فساد ته لاړ شي، نه به دومره خوشحالېږي چې فساد ته لاړ شي. دواړو احساس وکړئ، دواړو احساس وکړئ. ان رحمت الله، بشک رحمت د الله، قریب نږدې دی، من المحسنین، د نیکي کوونکو. څوک چې نیکان دي او محسنین صرف د نیکۍ ته نه، حسن نه دی، ښایست، عبادت کې ښایست. الله فرمایي چې ما د دوی پیدا کړي دي د لپاره لیبلوکم ایکم احسن عملا، چې زه وګورم چې کم یو ښایسته عمل کوونکی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وګورئ که نه، دغه الفاظ، دغه شکل صورت، دغه کپړې، د کور نظام، او بیا ورپسې صحابه کرام، او بیا ورپسې راځه چېرته چې ښه سړی دی نو خوله به هم صفا وي، دغه الفاظ به هم برابر وي، صفا ښکلي ښایسته به وي، کپړې به هم صفا او ښکلي ښایسته به وي. الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم سپینې کپړې ولې خوښې کړي دي؟ دې دپاره چې دې باندې داغ او د خیرنوالی پې زر معلومیږي چې زر یې بدلوي چې لږ صفا سوتره وي. خو اول شروع به د عقیدې نه وي، د ایمان نه به وي، بیا وروسته د ټول سیسټم. ولا تفسدوا، او تاسو فساد مه کوئ، فی الارض، په ځمکه کې، بعد اصلاحها، وروسته د اصلاح د هغې نه، بېګاړ مه کوئ په ځمکه کې، ورانۍ مه کوئ په ځمکه کې وروسته د جوړوالي نه. ودعوه، او راوغواړئ الله تعالی، دعا وکئ هغه نه، سوال وکئ هغه نه، خوفا و طمعا، په یره او په تمه. ان رحمت الله، بشک رحمت د الله تعالی، قریب نږدې دی، من المحسنین، د نیکي کوونکو. څوک چې نیکۍ کوي الله رحمت هغه ته نږدې دی. یا الله تعالی ته موږ